دا چې ګوري د ګل مخته هر سبال مر زخت شوف نبی ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. یو انتهایی ضروری فائدہ د الله جل شانه د راضي کولو په جذبه د ملګرو په خدمت کې تقدیم کوم. د هغې خلاصه دا ده، دا سوال او دعا همیشه کوه چې یا الله ته زما توبه قبول کړه او د ګناهونو او غفلتونو څخه خالی ژوند راته نصیب کړه، او یا الله ته ما خپل موفق بنده وګرځوه او اخره خاتمه مې د کامل ایمان سره تېره کړه. او چونکې خپل ملک د مور حیثیت لري، نو زمونږ ستاسو دپاره افغانستان او د نورو مؤمنانو دپاره خپل ملکونه د مور حیثیت لري. نو زما هیله دا ده چې یو څو دعاګانې خامخا کوئ د دې دعاګانو تر څنګ چې یا الله زمونږ د خوږ افغانستان ته خصوصا عام اسلامي نړۍ ته عموما کامل امنیت را په برخه کړه. یا الله کامل اسلامیت را په برخه کړه، او یا الله په کاملې طریقې سره د اقتصاد قوت را په برخه کړه، او یا الله یو شرعي قرآني دایمي تلپاتې صلح منځته راوله. داسې صلح منځته راوله چې د اسلام او د مسلمانانو پکې خیر. یا الله داسې صلح منځته راوله چې سیاسي بالادستي پکې د اسلام او د حقیقي مسلمانانو ثابت شي. یا الله داسې صلح منځته راوله چې ته پرې راضي کېږي، او ته په خپل کلام کې صفت کړی چې والصلح خیر. یا الله داسې صلح منځته راوله څنګه چې صلح د حدیبیې وه چې د فتح مبین اطلاق ورباندې الله جل شانه کړی دی. شپږویشتمه سپاره د سورة الفتح په اول نمبر آیات کې بنا پر راجح تفسیر انا فتحنا لك فتحا مبینا.